انجینیر محمد علی مرزا نه خلک وایي چې دا ګمراه دی، هر څه چې دی موږ یې سپورټ نه کوو، خو انجینیر محمد علی مرزا چې څه وایي دا ټول ستا کتابونو کې لیکلي دي. ته که خپل کتابونه نه پیژنې انجینیر محمد علی مرزا واوره، بس دا د سنیانو د کتابونو آینه ده. کم بولا چې د انجینیر محمد علی مرزا خلاف بیان وکي نو زه وایم چې د خپلو کتابونو خلاف بیان وکړه. انجینیر محمد علی مرزا نور هیڅ نه وایي، د سنیانو د کتابونو آینه ده. که ته وایي چې انجینیر محمد علی مرزا ښه سړی دی نو بس بیا د سنیانو کتابونه ښه کتابونه دي، او که ته وایي چې انجینیر محمد علی مرزا خراب سړی دی نو بس ته گویا کې وایي چې د سنیانو کتابونه خراب کتابونه دي. ته خو خپلو کتابونو پړاولو تا سره موقع نشته، نستا ملا سره موقع شته، نستا امی سره موقع شته، نستا دانشور سره موقع شته. بس محمد علی مرزا واورا دا د سنیانو د کتابونو ترجمان دی. هغه چې څه وایي اگر چې هغه په دې نیت وایي چې دا خو زمون کتابونو کې لیکلي دي دا صحیح خبرې دي، خو هغه خبرې چې پتا بد لګي دا ستا کتابونو لیکلي دي. ستا کتابونه انجینیر محمد علی مرزا دا یو شی دی. ته که خپل کتابونه پړاول ګورې نو انجینیر ګوره، انجینیر محمد علی مرزا بعینه د سنیانو د کتابونو ترجمان دی. ته په دنیا کې داسې خبره وکړه چې ستا کتاب کې نشته. ته وایي چې متعه ناروا ده، استاد حدیثو کتابونه تېنه ډک دي چې ابوبکر عمر په دور کې هم کېده. سنی ته وایي چې متعه ناروا ده، استاد بخاری، استاد مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه استاد حدیثو ټول کتابونه ته ډک دي او تر دې حد پوری لیکلي دي چې د ابوبکر په دور کې هم کېده، رسول الله د وفات نه پس، د عمر په دور کې هم کېده، د رسول الله د وفات نه پس. نو چې د رسول الله وفات نه پس کېده ستا پلار به بیا حرامه کی، ولې دا حلت و حرمت ستا د پلار لاس کې ده؟ دا ستا کتابونه، ستا کتابونه سنیان نه دي. اهل سنت والجماعت ستا چې کومه عقیده ده ستا کتابونو کې هغه نشته. ستا کتابونو کې ستا خلاف خبرې لیکلي دي، ستا تفسیرونو کې ستا د عقیدې خلاف خبرې لیکلي دي. ته لکه څنګه عملی طور باندې ورکې داسې ته علمي طور باندې سنی ورکې. ستا لکه څنګه عملی طور باندې اتحاد نشته، ستا یونیټي نشته، ستا یووالی نشته، لکه څنګه چې ته د عافیه صدیقه پوښتنه نشي کوی. شیعګانو نه دي څوک ښځه بوځي که نه؟ زه به دې نر وګڼم چې ایران نه امریکا ښځه بوځي، ایران نه دې یوه شیعګڼه ښځه امریکا بوځي. ته بیا حالت ګوره، سنی زنده‌باد، سنی زنده‌باد. ته چرته سنی دی؟ چرته ستا ایمان چرته دی؟ ستا ملک کم یو دی؟ کم ملک ستا قانون نافذ دی؟ کم ملک ستا په قرآن و سنت عمل کیږي؟ کم ملک ستا د عقیدې مطابق مسلمانان شته دي؟ ته خو به صرف دغه شی ته په کرایې میلاویږي، کله په چا خرڅېږي، کله په چا ورکېږي. خدای دې غر که چې غر کې خو بس څه به وایو. دومره سخا قوم دی زمون، دومره بېغیرته پښتانه دي، دومره بېایمانه مسلمان دی زمون چې غیبت کرتے کرتے ستړی به شي پې د دوی بد نه ختمېږي. کم دلتوب دی چې زه ستاسو وجاړم. منګه مسلمانه، منګه سنیان. ته په څه شي سني؟ شیعګان ستا د عقیدې نه دي خبر کني، قسم په خدای در سره دوستي به کوي. د شیعه عقیده کې دي چې تا نه ښیي هغه یا علی مدد چغې وایي، ته یا پیرانو پیر چغې وایي، یا درانو میا را ورسېږي، یا عبدالقادر جیلانی را ورسېږي، یا کیرړې بابا را ورسېږي، یا پیر بابا را ورسېږي. نو هسې ته وایې علی لوی دی او که پیر بابا لوی دی؟ علی ته ډېر غټ دی، تا نه شیعه ډېر ښه دی. هغه یو علی یو حسین ته چغې وایي. ستا 50,000 خدایان دي، پیر بابا، کاکا صاحب، دغه پیر صاحب، ګمکول شریف، سخی صاحب. ته مړیم سخی صاحب ته بوځې، ته شیعګانو سره جنګ کوي. ته شیعګانو نه وایي چې دا کافر دی، ته شیعګانو نه وایي چې دا ګمراه دی.
تا خپل خدایان شمارلی دي دغه ولا چې شمار یو به علي وي یو به حسن وي یو به حسین وي یا زیات نه زیات د 12 امامان او شمار تا خپل خدایان شمارلی دي پنجاب ته ډک کراچۍ ته ډک غزي عبد الله شاه ستا خدای دی ته مخلوق وګوره چې هغه نه تاویږي راتاوي ساړیا پرې دا مړه